السلام علیکم دوستانو، ښه راغلاست. زه یم جاوید خان او تاسو جاوید خان آفیشل چینل ګورئ. دوستانو که چیرې تاسو وغواړئ چې خپل فیسبوک ته له 30 سیکنډو نه یا له 30 ثانیو څخه زیاته سټوري ور اپلوډ کړئ، یعنې که چیرې تاسو سره داسې یو ویډیو وي چې هغه له 30 سیکنډو نه زیاته وي یا له 30 ثانیو څخه زیاته وي او تاسو غواړئ چې هغه فیسبوک ته ور اپلوډ کړئ، نو ستاسو ویډیو به کټ شي دوستانو او 30 سیکنډه به هغه فیسبوک کې خپره شي، له 30 سیکنډو نه زیاته هلته په سټوري کې نه خپریږي. نو آیا دوستانو داسې کومه طریقه شته دی چې مونږ خپل فیسبوک ته له 30 سیکنډو څخه زیاته ویډیو که هغه 1 دقیقه وي، که 2 وي، که 3 وي، که 15 دقیقې وي، که 10 دقیقې وي، څنګه کولی شو چې له 30 سیکنډو څخه زیاتې ویډیوګانې خپل سټوري ته ور واچو؟ مکمله طریقه دوستانو زه تاسو سره په همدې ویډیو کې شریکوم، خو مخکې له دې نه دوستانو چې د ویډیو په طرف لاړ شو، که چیرې تاسو زمونږ یوټیوب چینل ته نوي یاستئ مهرباني وکړئ دوستانو چینل ځان سره سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک کړئ او که ویډیو نه معلومات ترلاسه کړه څه ناسم ترې زده کړه ویډیو د خپل ملګرو سره ضرور شریکه کړئ. نو دوستانو دې لپاره څه کول پکار دی؟ ډېر اسانه، تاسو به خامخا خپل موبایل کې فیسبوک میسنجر لرئ. که فیسبوک میسنجر نه لرئ دوستانو تاسو کولی شئ چې لاړ شئ پلی سټور ته او پلی سټور کې ډېر په اسانه سره تاسو کولی شئ چې دې ځینې ځان لپاره فیسبوک میسنجر را ډاونلوډ کړئ. د فیسبوک میسنجر ډاونلوډول هم ضروري دي دوستانو د دې ټریک لپاره، او تاسو به خپل فیسبوک میسنجر که چیرته اپډیټ نه لري اپډیټ به هم کړئ. زما سره دوستانو فیسبوک میسنجر ډاونلوډ هم دی او اپډیټ هم دی، زما سره په دې موبایل کې شته دی. نو زه کولی شم دوستانو چې فیسبوک سټوري ته له 30 سیکنډو څخه زیاته ویډیو ور واچوم. داسې به دوستانو تاسو خپل فیسبوک میسنجر را خلاص کړئ. دلته وګورئ دوستانو فیسبوک میسنجر چې ما را خلاص کړئ، دغه ټول هغه کسان دي چې زما سره فیسبوک میسنجر کې اډ دي، مطلب چټ دي. تاسو به دې کې یو چټ ته یو کس ته به داسې ورشئ او دغه کس پروفایل چې کله داسې را خلاص کړي نو دې نه تاسو نارمل کولی شئ چې هر چاته میسیج وکړئ یا وایس وکړئ یا کال ورته وکړئ. د لاندې برخه کې دوستانو وګورئ د کوم ځای نه چې تاسو میسیج لیکئ وایس ریکارډ کوئ او دلته وګورئ دوستانو د کیمرې عکس هم شته دی او د ګیلري عکس هم شته دی. تاسو به د ګیلري آیکن باندې داسې کلیک وکړئ او هر هغه ویډیو چې تاسو غواړئ چې له 30 سیکنډو څخه زیاته فیسبوک ته ور واچوئ د سټوري په شکل باندې، هغه ویډیو به خپل ګلري کې داسې پیدا کړئ. دلته وګورئ دوستانو زما سره په ګلري کې دغه یو ویډیو ده چې دا 450 سیکنډه ده، یعنې له 30 سیکنډو څخه زیاته ده. که تاسو سره 1 دقیقه ویډیو وي، که 2 دقیقې وي، که 15 وي، که هر څومره وي، داسې به دوستانو هغه ویډیو انتخاب کړئ. له هغې نه وروسته به سینډ په ځای دې خواته د ایډیټ بټن باندې داسې کلیک وکړئ چې کله مې ایډیټ باندې کلیک وکړئ دوستانو بیا به لاندې راشي تاسو ته 2 آیکنې درکړي دي، یو ساوند په نوم دی، بل یور سټوري په نوم باندې دی. تاسو به دوستانو د یور سټوري باندې داسې کلیک وکړئ او چې کله کلیک وکړئ هلته تاسو ته میسیج درکوي چې this video is added to your story. وګورئ دوستانو کله چې دغه میسیج درکړئ بیا به دوستانو دغه ویډیو اول نه تر اخره پورې داسې پلی کړئ. د دې پلی چې کله کمپلیټ شي، مکمل شي، نو دغه ویډیو به ستاسو فیسبوک ته د سټوري په شکل باندې اپلوډ شوي وي. نو دوستانو لږ ټایم نیسي او د لږ ټایم نه وروسته به ستاسو دا ویډیو سټوري ته اپلوډ شوي وي. د دې چې هر څومره ټایمینګ وي، دا ویډیو چې هر څومره لینټ ولري، هر څومره چې اوږده وي، ستاسو سټوري ته به دا اپلوډ شوي وي. دوستانو دا ویډیو زما سره اپلوډینګ روان دی او زه راځم دوستانو دلته فیسبوک را خلاصوم او ګورم چې آیا دا ویډیو زما سره اپلوډ شوي که نه. ویډیو تر اوسه نه ده اپلوډ شوي خو لږ ټایم نیسي دوستانو او د لږ ټایم نه وروسته خامخا د ویډیو اپلوډیږي. نو دغه طریقه ده دوستانو، په دې طریقه باندې تاسو کولی شئ چې فیسبوک ته اوږده ویډیو ور اپلوډ کړئ. دا طریقه تاسو سره 100% کار کوي دوستانو. دې باندې مونږ ازمایښت کړی دی، دې باندې مونږ ویډیوګانې اپلوډ کړي دي. نو امید لرم دوستانو چې دغه طریقه به ستاسو خوښه شوې وي او که د ویډیو نه معلومات ترلاسه کړي وي، څه ناسم ترې زده کړي وي، ویډیو د خپل ملګرو سره ضرور شریکه کړئ او مونږ په خپل دعاګانو کې یاد ساتئ دوستانو. ښه وخت، الله پامان.